السلام علیکم دوستانو. راشد خان د 2022م کال شل لوبو مخکښه وکټ اخیستونکی شو. د افغانستان کرکټ لوبډلې تکړه ورو توپ اچوونکی راشد خان د 2022م کال په شل ورځې سیالیو کې لومړی لوبغاړی شو چې زیات وکټې ترلاسه کړي دي. راشد خان چې د نړۍ تر ټولو بوخت لوبغاړی دی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په سوداګریزو لیګونو کې لوبیږي چې له همدې امله نوموړي په روان کال کې تر ټولو زیات وکټې ترلاسه کړي دي او لومړی مقام لري. راشد خان چې په روان کال کې د پاکستان سوپر لیګ، د هند پریمیر لیګ، ویټالیټي بلاسټ، کرابین لیګ، T10 لیګ او اوس تازه د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې لوبیږي چې په خپلې غوره کارکردګۍ یې مینوال خوشحاله ساتلي دي. راشد خان په 2022م کال کې په شل ورځو لوبو کې 81 تر ټولو زیات وکټې ترلاسه کړي دي چې په لومړي مقام کې دی. په راشد خان پسې دویم مقام له وینندو حسرنګا سره دی چې 83 وکټې ترلاسه کړي دي. همدغه راز دریم مقام بیا د شاداب خان سره دی چې 61 وکټې لري او څلورم مقام د ډیوین براو سره دی، هغه هم 61 وکټې ترلاسه کړي دي او پنځم مقام له حارث رؤوف سره دی چې 60 وکټې ترلاسه کړي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.